سلامونه جوړ په هر زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین اقتصاد د 2023 کال په پیل کې د بیا یاده کېدو قوي قوت ښودلی او د ټولې نړۍ پاملرنه یې راجلب کړې ده. په تېره بیا د پسرلني جشن په موده کې یې د مصرف، ترافیک او سوداګرۍ په شمول ګڼو برخو کې سمسورتیا زیاته شوې ده. د چین د دوو مجلسونو سږنۍ غونډې څو ورځې مخکې په بیجینګ کې ترسره شوی او نړیوالو خبري رسنیو هم ورته پاملرنه اړولې ده. د چین حکومت په سږنۍ کاري راپور کې په تېرو 5 کلونو کې د ملي اقتصاد او ټولنې پرمختګ ته د بیا کتنې ترڅنګ د راتلونکي پرمختګ لپاره هم پلانونه جوړ شوي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د دغه راپور د ګڼو شمیرو له مخې په تېرو 5 کلونو کې د چین د اقتصاد او ټولنې پرمختیایي حالت در وپېژنم. د دغه راپور له مخې تېر کال د چین د کورني تولید عمومي اندازه 121 میلیارد یونو ته رسېدلې چې په تېرو 5 کلونو کې یې د زیاتوالي کلنی منځنی انډول 5.2 سلنه ښودل شوی دی او په ښارونو او ارکداریو کې یې د کاري فرصتونو د زیاتوالي کلنی منځنۍ اندازه له 12 میلیونو او 700 زرو څخه زیاته وه. د عصري تخنیکونو د تولیدي چارو او د تجهیزاتو د تولیدي چارو د زیاتوالي کلني منځنۍ انډولونه یې په جلا جلا توګه 10.6 سلنې او 7.9 سلنې ته رسېدلي دي. د بېوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې چین د 8 کلونو کوښښونو په رڼا کې په کلیوالو سیمو کې شاوخوا 100 میلیونه کسان او 832 ولسوالۍ له بېوزلۍ څخه وباسلي دي. د ساینس او تخنیک په برخه کې چین په تېرو 5 کلونو کې د ساینس او تخنیک په نوښت او څېړلو کې د پانګو د لګولو انډول له 2.1 سلنې څخه 2.5 سلنې ته لوړ کړی و چې په مټ یې د دغه هېواد د ساینس او تخنیک د نوښت توان پیاوړی شوی دی. د اساسي تاسیساتو د آبادولو په برخه کې په چین کې د ګرانډیو اوسپنیزو لارو عمومي اوږدوالی 42 کیلومترو ته او د ګرانډیو سړکونو عمومي اوږدوالی یې 108 کیلومترو ته رسېدلی دی او دغه راز په کلیوالو سیمو کې یې د سړکونو د آبادولو عمومي اوږدوالی 1,250,000 کیلومتره ښودل شوی دی. د اصلاحاتو او برخلاصون په برخه کې چین په جدي توګه د یو کمربند او یوې لارې ګډه آبادي پیاوړې کوي او په نړۍ کې یې ډېره لویه ازاده سوداګریزه حوزه جوړه کړې ده. په تېرو 5 کلونو کې د چین د مالونو د وارداتو او صادراتو د عمومي اندازو د زیاتوالي کلنی منځنی انډول 8.6 سلنې ته رسېدلی او عمومي اندازه یې له 40 میلیارد یونو څخه زیاته وه چې دغه رقم د څو پرلهپسې کلونو راهیسې د نړۍ لومړی مقام خپل کړی دی. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چین د کورني تولید د عمومي اندازې په هر واحد کې د انرژیو د کارولو د کمښت انډول 8.1 سلنې ته او د کاربن 2 اکساید د ایستلو د کمښت انډول یې په سلو کې 14.1 ته رسېدلی دی. اوس مهال نړیواله ټولنه د جغرافیایي سیاست د شخړو د پیسو پړسوب او د انرژیو د کمښت په شمول له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. چین د خپل پرمختګ له لارې نړۍ ته نوي فرصتونه او ثابت او قوي قوت برابروي. د چین حکومت وایي د یو مسؤلانه هیواد په توګه به له بېلابېلو هیوادونو سره یو ځای د بشر د سولې پرمختګ او سمسورتیا لپاره ګډ کوښښونه وکړي. قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.